تا 70 کاله زندګي ده، په 70 کاله کې تا بمان جوړ کړل، تا ایټم بم جوړ کړی، لعنت یې در باندې. دا انسان چې دی دا له اورسپنې جوړ دی چې نه مړ کېږي، خو یو مچر یې وخوري، یو مچر یې وخوري مړ یې کړي. ایډز یې وژني، ایډز یې وژني، سرطان یې وژني. 15 لکه مرضونه دي په دې دنیا کې چې انسانان ځینې متاثره دي او هره ورځ مړ کېږي. 15 لکه مرضونه دي په دنیا کې، انسانان ځینې متاثره دي او هره ورځ مړ کېږي. لعنت پر هغه خلکو چې بمانې جوړ کړي، چا چې ایټم بم جوړ کړي، چا چې د مرګ اسباب جوړ کړي دي. لعنت پر دغه خلکو وایم. ستا 70 کاله زندګي ده چې وسلې جوړوي، چې اصلې جوړوي، د انسانانو د مرګ اسباب جوړوي، پر هغو دې لعنت وي. لعنت وي. خو دې نالت پر هغو خلکو وي چې د غلط فیصلې کوي، پر هغو دې نالت وي. د دنیا ظالمانو وحشیانو تاسې بم ولې جوړوئ؟ راکټ هم ولې جوړوئ؟ دا غټ غټ بمان، دا غټ غټې وسلې ایټم بم هم ولې جوړوئ؟ دغه اورسپنه ده، دا اورسپنه دا ګوره، دا اورسپنه د دنیا 8 اربه انسانان وژلی سوی. یوه چاړه د دنیا ټول انسانان وژلی سوی. نو بیا د ساینسدانانو امریکا جهان ایټم بم ولې جوړوئ؟ بیا د انسانانو د مرګ دپاره بمان ولې جوړول؟ بیا د انسانانو د مرګ دپاره کروز میزایل ولې جوړوئ؟ نو دا خو لیونیان دي، دا ټوله دنیا لیونیان د شیطان صفته ده، د انسانیت دشمنه ده، له انسانیت سره مینه نه لري. چا چې بم جوړ کړی دی دا ظالم دی، چا چې توپانچه جوړه کړې ده، چا چې کلاشنکوف جوړ کړی دی، د انسان د وژلو چې هر څه هتیار جوړ کړی دی، دا ظالمان دي، دا وحشیان دي، دا له انسانیته منکر دي. چار څونه د انسانیت دعوه وکړي موږ یې نه منو. بل د دنیا انسانان، عظیم انسانان هغه دي چې یو انسان ته په ژوند کولو کې مرسته وکړي، کور ور جوړ کړي، ډوډۍ ورکړي، زراعت کې وده ورکړي، دوا جوړه کړي، د کینسر علاج دریافت کړي. دوی چې په کربو ډالر په وسلو خرڅوي، یو اربو ډالر په اربو ډالر په دواو خرڅ کړي، انسانان به ژوند وکړي، سوکاله به شي، د کینسر علاج راوړي، د کینسر دوا راوړي، انسانانو ته ژوند ورکړي. ته چې دوی د مرګ دپاره اسباب جوړوي، د ژوند اسباب نه دي جوړ کړي. دا دنیا منافقه ده، دوه مخې ده. د دنیا سوپر پاور ملکونه د دوی دوه مخونه دي، دوه مخې دي. حکومتونه یو رقم دي، لیکن د نننۍ پالیسي بل رقم ده. دا دوه مخې حکومتونه، دوه مخې انسانان، دا باید دوه مخې ختم سي له دنیا څخه. هسې هر انسان دوه مخې دي، یعنی مخامخ زه یو رقم یم، پشه بل رقم یم. مخامخ د انسان سره خاندم، پشه ما چې دی وروره د ده د مرګ منصوبې جوړوم. دا منافقت باید ختم سي. باید انسان تر بارډر، تر عقیدو، تر هر شي بالاتر سي. رنګ و نسل تر ژبې، تر بارډر، تر عقیدې انسان بالاتر دی. عزت احترام یې وکړي. د انسان پیژندګلونه د ده دغه مخ دی. که یو انسان د انسان وجود لري، تاسو به احترام کوئ، بل شناخت به نه ځینې غواړئ.